د لوګر ولایت مقام کې د نشي توکو مخنیوي په اړه د امیر المؤمنین د فرمان د لا ښه تطبیقولو په موخه جوړه شوې ناسته کې د هیواد کورنۍ چارو وزارت نشي توکو په وړاندې د تخلیه او سروې رئیس سربیره د دغه ولایت والي، ملکي او نظامي مسؤلینو او قومي مخورو برخه اخیستې وه. ورته وخت کې د لوګر ولایت مسؤلینو وویل هغه څه چې نیشه لرونکي دي په موږ او تاسو لازمي ده چې په له منځه وړلو کې جدي کار وکړو. دغه راز یې دغه توکي خطرناک وبلل. مخدره موادو د مخنیوي مسؤلیت ورته ده. دا صرف تنها د هغې ادارې مسؤلیت هم نه ده. نشهیي موادو متعلق جزاګانو کړنلاره چې پر 1100 موضوعاتو او 2 مادو مشتمله ده منظوره ده. له بل پلوه د هیواد کورنۍ چارو وزارت پورې اړوند د نشي توکو په وړاندې د سروې او تخلیې رئیس ویلي چې د امیر المؤمنین د فرمان وروسته په ټول هیواد کې د نشي توکو په هر ډول استفادې بندیز لګېدلی ده او له مسؤلینو څخه یې هم وغوښتل چې په دې اړه خپلې هڅې زیاتې کړي. هر ارګان او اداره مکلفه ده چې په خپلو مربوطاتو کښې د دغه فرمان په عملي کولو کښې په بشپړ توان همکاري وکړي. دغې هیئت ته پوره اطمینان ورکوو او ډاډ ورکوو چې موږ انشاءالله تاسو سره همکاره یو او دا زموږ خپل کار ده او دا زموږ شرعي وجیبه ده. دغه ناسته په داسې حال کې په لوګر ولایت کې نیول کېږي چې دغه ولایت امنیه قومندانۍ مسؤلینو په وینا چې نشهیي توکي په بشپړ ډول له منځه وړي دي.